د پښتو ادب لومړنی دور لومړنی پټه خزانه کتاب لیکونکی محمد هوتک بن داود. دویم سالو وږمه کتاب لیکونکی ابو محمد هاشم سروانی. دریم لرغوني پښتانه کتاب لیکونکی شیخ کټه متیزه. څلورم تذکرة الاولیاء کتاب لیکونکی سلیمان ماکو. پنځم پښتون مورخ محمد علي البستي د اوسېدو ځای بست. شپږم تاریخي سوري کتاب لیکونکی محمد علي البستي. اووم د شیخ ملي زمانه وه 810 هجري خواوشا. اتم د شیخ ملي خپل نوم و آدم. نهم د شیخ ملي د پلار نوم و شیخ یوسف. لسم د شیخ ملي د کتاب نوم و شیخ ملي دفتر. یولسم د کجو خان زمانه وه 900 هجري خواوشا. دولسم د ډومبني دور په لیکوالانو د ژبو اثر و عربی فارسی. دیارلسم پټه خزانه کتاب د لیکلو زمانه وه 1142 هجري. څوارلسم پروفیسر محمد نواز طاهر پټه خزانه کتاب ته ویلي دي متنازعه کتاب. پنځلسم پټه خزانه کتاب کې د لیکوالانو شمیره ده 50. شپاړسم د پښتو د ډومبني نثر زمانه وه 230 نه تر 910 هجري پورې. ولسم د ډومبني دور د نثر لیکونکو نومونه دي ابو محمد هاشم سروانی، سلیمان ماکو، محمد بن علي البستي، احمد بن سعید لودي، شیخ کټه متیزه، شیخ ملي کجو خان. اتلسم د پښتو ادب د ډومبني دور نثرنګارانو تعلق و افغانستان سره. 19 پټه خزانه کتاب ته په مستشرقینو کې د شک په نظر کتلی وو پروفیسر مارګن سټرن. شلم پټه خزانه فی المیزان لیکونکی
قلندر مومند یوویشتم پټه خزانه فی المیزان المیزان لیکونکی هامش خلیل دویشتم پټه خزانه کتاب دفاع کوونکی هامش خلیل سیال کاکړ محمد نواز خټک دریشتم د پښتو ادب لومبني دور په هکله مستند کتاب دی پټه خزانه څلوېښتم د پښتو لومبني دور زمانه وه 130 هجري نه تر 900 هجري پورې پنځه د پښتو لومبني دور 140 هجري د امیر کروړ نظم و ویاړنه شپږویشتم زه یم زمری په دا نړۍ له ما اتل نشته نظم دی د امیر کروړ ویشتم پټه خزانه د افغانستان باچا امیر حسین شاه هوتک په وینا تالیف کړی و محمد هوتک بابا اتیشتم پټه خزانه کتاب تالیف کال و 1142 هجري یو کم دیرش پټه خزانه کتاب عبدالحی حبیبی ترلاسه کړی و د پښین یو عالم علامه عبدالعلی اخندزاده څخه دیرش پټه خزانه کتاب عبدالحی حبیبی ترلاسه کړی و کال 1422 هجري یو دیرش پټه خزانه کتاب کتابت کړی و عباس کاسی کال 1401 هجري کې دو دیرش د امیر کروړ د اوسېدو ځای و ماندیش درې دیرش د امیر کروړ د پلار نوم و امیر پولاد څلور دیرش د امیر کروړ لقب و جهان پهلوان پنځه دیرش پټه خزانه کتاب په حواله امیر کروړ د پوشنج په جنگ کې مړ و کال 1450 هجري شپږ دیرش د پښتو ادب لومبني دور کتابونو د ورکېدو وجه وه د مغولو یرغلونه اووه دیرش د پښتو لومبني دور مشهور شاعران وو امیر کروړ بیت نیکه ملک یار هرشین هرشبون تایمنی شیخ متی بختیار کاکی الف هوتک اکبر زمینداور ملا مست زمن هاشم سروانی شیخ لودی شیخ بستان بړیڅ او داسې نور اته دیرش پټه خزانه کتاب د هاشم سروانی زمانه ښایي 230 هجري یو کم څلوېښت د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء زمانه وه 612 هجري
سلويخ تاریخ سوری د محمد علي البستی تاریخی کتاب زمانه وا 650 هجری خوا او شا. 41 شیخ کټا متیزه ژوندی و 250 هجری پورې. 42 د شیخ ملی دفتر تاریخ لیکلی شوی دی کال 820 هجری. 43 د ډاکټر رجولی شاه خټک تحقیق مطابق د پښتو د ړومبني دور ته ویلی شي تیرغونې دور. 44 لویه خدایه لویه خدایه د بیت نیکه مناجات دي.